خالي ځای تاسو ډک کړئ. تاسو ته ما 3 اپشنونه درکړي دي. وایي زه کور ته ځم. Ich gehe خالي ځای Hause. Ich gehe nach Hause. Ich gehe zu Hause. Ich gehe in die Hause. کوم یو صحیح ده؟ تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. کولی شئ د زماني ژبې اصطلاحات، جملې او ډېر څه زما سره زده کړئ. اکاونټ درسره فالو کړئ، لایک او کمنټ مو هېر نه شي.